بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو نن راغلي د اسرار احمد مشال صاحب سره او میوند صاحب سره چې هغه د څه مصروفیاتو د وجې نه زموږ سره په پروګرام کې شریک نه شو. موږ راغلي بارنګ ته چې د باجوړ د سیمې سره نږدې یوه ګلورینه علاقه ده. د هغو د یو څو زلمو سره موږ ولاړي، نو موږ ته هغو ته موږ درخواست کړو چې موږ سره د علاقې تعارف وکړي چې دا کوم غرونه دي. مخامخ موږ تر کیمور غر ځای پکې زه پېژنم او نور به یې نه پېژنم. نو زه لال زمان صاحب ته وایم چې درخواست کوم چې هغوی موږ ته د علاقې په ډېر مننه سره د علاقې انټروډکشن وکړي. مهرباني چې تاسو زموږ د شړ علاقې ته راتګ وکړو، موږ تاسو ډېره شکریه ادا کوو. دا بره دا زموږ علاقه ده، دا بره چې کوم ځای تاسو ته ښکاري دا دې ځګي ته خنډن وایي. بیا داسې هغه بره کالج چې دی، دا کالج مخامخ چې ښکاري دې ته کویي وایي. او داسې زموږ دا داسې چې راځي دا روډ دی، دا مین روډ تللی دی زموږ داسې د باجوړ نه راوښتی داسې درګۍ ته تللی دی. ښه بیا پکې داسې راځي دا زموږ برانچ دی، دا ورکوټی برانچ د مین روډ نه راستون شوی دی. دې علاقې ته نږدې چې کومه علاقه ده دې ته مانکوټ وایي. بیا داسې مخامخ چې وګورئ داسې کیمور دی، کیمور نه لاندې چې دا کومه علاقه ده دې ته مردره وایي. بیا داسې ښکته چې داسې وګورئ داسې ښکته طرف ته دا دې ته میمولو وایي. بیا چې داسې وګورئ دغه یعنې هغه مخه ښکته دا روډ سیده درګۍ طرف ته وتی دی. داسې کې بیا زموږ سره انجوکۍ ده دا علاقه، دا ښکته ټوله یعنې میمولو بیا یو یونین کونسل کې راځي. دلته بوساق ته به کوم ځای کې بوساق ته چې کوم دا میمولو دا هسپتال ښکاري دغه لاندې د دې نه لاندې یو برانچ تون شوی دی داسې په دې ګس لاس باندې په دې غر کې داسې تاو شوی دی، داسې اخوا اوښتی دی په دې غر کې. تقریبا بوساق ته څومره فاصله ده؟ بوساق ته تقریبا د دې نه 50 کیلومتر فاصله ده. دا کومې علاقې چې تاسو ته ښکاري دا زلمي زموږ سره ولاړ دي، زموږ ډېر نږدې ملګري دي، ډېر قدرمن خلک دي. دا وایي چې په دې کې د زمرودو کم کانونه چې دي نو هغه هم په دې زرخیزه ځمکه کې دي. نور پکې هم ډېر معدنیات دي او ډېر عزتمن خلک دي، ډېر درانه او خواږه زلمیان دي. مشال صاحب را سره دی او دا راسه بل او دا سره لال زمان صاحب بخښنه غواړم د بل ملګري نوم نه راځي. ډېره مننه، ډېر درانه او عزتمن خلک دي. دا کیمور دی چې شاعران یې هم ډېر په شعرونو کې ستایي او ډېر تاریخي غر دی. ډېره مننه.